په دغه کوچني کورس کې تاسو ته دا در زده کول کېږي چې څنګه کولی شو په ابابل کې کار وکړو او په ابابل کې خپل لومړني اکاونټونه جوړ کړو او بالاخره خپل محصولات اډ کړو او له ابابل څخه خپلې پیسې وګټو. نو له ما سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه سکندر یم، د آنلاین بزنسونو متخصص او کارپوه او همدارنګه د آنلاین بزنس کوچ هم یم. په دغه کورس کې به تاسو ته د ابابل مختلف شیان ښودل کېږي. د دې کورس اهداف دا دي چې تاسو در زده کړئ څنګه په ابابل کې کار کولی شو او له ابابل پیسې ګټلی شو. لومړی هدف د ابابل معرفي، دویم هدف په ابابل کې یو ساده د پیرودونکو په حیث یو اکاونټ جوړوئ. دریم هدف تاسو څنګه کولی شئ په ابابل کې یو دکان ځان ته جوړ کړئ یا د خدماتو یو سټور ځان ته جوړ کړئ چې په ابابل کې خپل محصولات یا خدمات خرڅ کړئ. او بل هدف مې دا دی چې څنګه کولی شو موږ ښه محصولات په ابابل کې پیدا او ورپسې هغوی ته ښه تبلیغات وکړو او بالاخره هغه په ابابل باندې اپلیکیشن کې خرڅ کو او مشتری ته ورسو او خپلې پیسې له ابابل څخه نقدي کو. دا ټول اهداف ته به نن موږ په دغه ویډیو کې رسیږو. نو تر اخره پورې راسره اوسئ. ښه، نو تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم چې لومړۍ جلسې ته راغلی. په دغه لومړۍ جلسې یا سیشن کې به موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو په ابابل کې د یو اخیستونکي په صفت یو ساده اکاونټ جوړ کړو چې په هغې کې موږ کولی شو له ابابل څخه سودا وکړو. نو په دویم سیشن کې به نورې مرحلې تاسو ته ښیم. نو که چېرته غواړئ د اخیستونکي په صفت یو دکان په ابابل کې ځان ته یو ساده اکاونټ جوړ کړئ، نو ابابل اپلیکیشن باید لومړی له پلی سټور یا اپ سټور څخه پیدا کړئ. پلی سټور او اپ سټور یو شان اپلیکیشن لري. زه خپله له پلی سټور پیدا کوم او همدارنګه د کمپیوټر دپاره هم ویب سایټ لري چې ابابل.com دی. نو تاسو د دې کار دپاره پلی سټور ته لاړ شئ. نو د پلی سټور په سرچ کې تاسو ولیکئ ABABBIL ابابل. چې سرچ کوئ همدا په لومړي سر کې شاید اپلیکیشن راشي. که په لومړي سر کې رانغی لږ لاندې لاړ شئ، همدلته به حتما تاسو ته پیدا شي. ما ته دا په لومړي سر کې راغلی، ما ډاونلوډ کړی، اوپن کوم. چې کله تاسو اوپن کوئ نو تاسو نه د لوکیشن غوښتنه کوي. خپل لوکیشن مخلاص کړئ تر څو تاسو لوکیشن پیدا کړئ. د دې لپاره چې تاسو وکولی شئ د هغې لوکیشن نه بیا وروسته ګټه واخلئ او ابابل ستاسو لوکیشن پیدا کړي. نو همدا چې لوکیشن مخلاص کړه موږ ثبت نام شروع کوو. د ثبت نام دپاره دا کونج کې چې مینیو په نامه یو اپشن ګورئ، دا درې تڼۍ لاندې باندې کلیک وکړئ. تاسو به دا اپشن دغه صفحه راخلاصه شي. تاسو دې کې لاندې لاړ شئ، په ساین ان باندې به کلیک وکړئ. په ساین ان چې کلیک وکړئ تاسو ته دوه اپشن راځي. اولین که چېرته تاسو د موبایل نمبر او لاندې پاسورډ ورکوئ، کوم اکاونټ مو چې مخکې خلاص کړی په دې کې خلاصیږي او ساین ان کیږي. خو موږ ساین اپ کوو، یعنی تازه غواړو ثبت نام وکړو. په دې لاندې اپشن چې تاسو ګورئ د ساین اپ په نامه اخرین اپشن د هغه دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته موږ ثبت نام کوو. دلته یو مکمل فورم تاسو ته راځي د ابابل. دا ډک کړئ چې تاسو د یو اخیستونکي په صفت خپل اکاونټ جوړ کړئ. اول فرست نیم غواړي. فرست نیم دپاره مثلا موږ نوم انتخابو، خپل نوم لیکو سکندر. تخلص غواړي، لاست نیم هر څه شی چې تخلص دی احمدي. او همدارنګه موبایل نمبر غواړي، افغانستان موبایل باید نمبر 0. وروسته یو معتبر موبایل نمبر مو چې ورکړ، معتبر ایمیل غواړي چې یو ایمیل زه ورکوم. وروسته کوډ غواړي. کوډ کې ډېر متوجه اوسئ. کوډ د ابابل ډېر حساسیت لري. تاسو ته کوډ چې ورکوئ تاسو باید اول 8 کرکټرونه کم نه وي، یعنی منیمم 8 کرکټره وي.
دویم لوی حروفونه وکاروئ، واړه حروفونه د انګلیسي وکاروئ او همدارنګه اعداد وکاروئ او د دې څنګ سره سمبولونه هم وکاروئ. زه یو سترونګ پاسورډ ورکوم ستاسو مخکې، ځکه چې دې نه زده کړئ همداسې یو قوي پاسورډ تاسو هم ورکړئ. زه ګوره ورکومه کابل، صحیح، کابل، غټ ټکی لري کې او واړه لري، اعداد ورکوم 10 شل او سمبولونه ورکوم، یو دا سمبول ورکوم، صحیح شو. نو مونږ یو سترونګ پاسورډ دې ته ورکړه. خپل پاسورډ دلته بیا تکرار کړئ، کابل لشل، بیا کوډونه باید سیم وي، یعنی یو شان وي. په ساین اپ باندې چې تاسو کلیک وکړئ ستاسو اولینه مرحله بشپړ کیږي. په بریالۍ توګه سره موږ ثبت نام وکړ او اول پروفایل مو جوړ کړ. وروسته دغه صفحې کې موږ څنګه خریداري کولی شو، څه کولی شو، دا هم تاسو ته تشریح کړم. کله چې تاسو دا ثبت نام وکړو دا صفحه تاسو ته راځي. که چېرته غواړئ ثبت نام لا ذات ایډیټ کړئ نو تاسو دلته په منیو بیا کلیک وکړئ او په پاسه لومړي اپشن پروفایل باندې کلیک وکړئ. دلته کولی شئ تاسو بیا دلته د قلم باندې کلیک وکړئ، کولی شئ خپل پروفایل ور واچوئ، همدارنګه خپل ځینې تغییرات په دې کې راوړلی شئ او دا اپډیټولی شئ، یعنی نوم تغییرولی شئ، تخلص تغییرولی شئ، ایمیل تغییرولی شئ او نمبر متاسفانه نشئ چینجولی ځکه چې د امنیتي لحاظ نه دی. نو یعنی تاسو کولی شئ پروفایل هم پکې واچوئ د فیسبوک په شان. ښه، مونږ هر ټولې مرحلې وکړې، اوس څنګه کولی شو له ابابل څخه خریداري وکړو. لومړی موږ اپشن لرو دغه د فوډ په نامه. دې کې کولی شئ تاسو غذا واخلئ، کور ته یې راوړئ، په رستورانټ کې واخلئ یا کورونو کې څوک ښه غذا تیارولی شي خپله هم پکې اچولی شي، تاسو هم اخیستلی شئ او همدارنګه هوټل کې ځای نیولی شئ او دا کارونه. دویم بخش موږ لرو د سروس په نامه. سروس مطلب خدمات دي، هغه خدمات چې مثلا تاسو کور کې برق خراب وي او برقي غواړئ، دیوال رنګ د مثلا یو کارګر مو پکار وي او همدارنګه مثلا دروازې جوړول غواړئ او مثلا رنګمال مو پکار وي، په دې بخش کې پیدا کیږي. بل اپشن لرو فارمسي په نامه. فارمسي کې چې د دواخانې دي مختلفې، تاسو کولی شئ دواوې واخلئ، خپله نسخه څخه عکس لیږئ دوی تاسو ته کور ته راوړي او همدارنګه کولی شئ ځینې دواګانې نورې هم واخلئ. بل لرو موږ مهم اپشن چې ما په نظر ډېر مهم دی، دا ابابل بازار په نامه. ابابل بازار کې موږ کولی شو هر څه چې مو زړه وي واخلو، مخصوصا د کور وړ هغه شیان چې موږ په کور کې ضرورت لرو، موږ یې د دوندې هر څه نه ضرورت لرو، مثلا حتی اوړه غوړي شاید په دې کې اضافه شي، همدارنګه مثلا موبایل ته پوښ اخلي یو سړی ماشومانو ته یو څه اخلي، یو سړی مثلا کولی شي لباس پکې واخلي، یعنی هر څه چې په امازون کې اخیستلی شئ په دې کې هم اخیستلی شئ. شاید امازون نوم په ډېر احتمال اورېدلی چې دلته راغلی. بل موږ لرو پارسل په نامه. پارسل چې دی دې کې تاسو کولی شئ هر هغه څه چې د افغانستان ګوټ ته غواړئ ولیږئ یا د خارج ګوټ ته ولیږئ، کولی شئ د پارسل څخه تاسو دا ولیږئ چې هلته اتومات تاسو ته قیمتونه هم ښیي چې مثلا د کابل نه مثلا کندهار ته څومره وخت کې شی لیږلی شو، څومره پیسې پرې راځي، یا کابل نه مثلا موږ فرانسې، جرمني یا امریکا ته څومره وخت کې سامان لیږلی شو، څومره مصرف پرې راځي، څومره وزن یې دی، نو اتومات تاسو ته دا ښیي. او اخري اپشن چې موږ لرو دا د کرایه سامانو دپاره دی چې مثلا موږ کولی شو کرایي سامان له دې واخلو. مثلا ودونو کې به تاسو لیدلي څوک دیګ کرایي اخلي، څوک چوکۍ کرایي اخلي، حتی تاسو کولی شئ د چکر دپاره موټر هم کرایي واخلئ، موټرسایکل کرایي واخلئ، هر هغه څه چې په کرایي ورکول کېږي افغانستان کې کولی شئ په دې وروستي اپشن کې کرایي واخلئ. او دا مکمل د ثبت نام هغه، خو تاسو په مخکې یوه خریداري هم له ابابل بازار څخه کومه چې پوه شئ له ابابل څخه څنګه موږ خریداري په ساده ټکو کولی شو.
ښه نو د خریداري دپاره د چې کله تاسو اپلیکیشن را خلاص کړئ نو د ابابل بازار باندې به کلیک وکړئ. اول تاسو ته وایي چې کومې کټګوري کې زیات سامان تاسو اخلئ. ګوره مختلف کټګوري لري، لباس لري، خوراکه لري، یو شی بل شی د ماشومانو لپاره هر څه لپاره. زه وایم مثلا بوټان اخلم، بوټانو باندې کلیک کوم، کولی شم بوټان هر څه مې چې خوښ وي. خو مثلا زه دا محصول اخلم د موبایل لپاره. دا محصول تاسو شاید لیدلی، په دې کې خلک موبایل ږدي چې موبایل یې ونه خوځېږي او هر طرف ته تاویږي. ډېر یو ښه محصول ده. که تاسو غواړئ دا واخلئ نو اول باید محصول وګورئ، دا یې قیمت ته چې 100 افغانۍ مخکې و، بیا یې تخفیف خوړلی او شوی 90 افغانۍ. دلته چې دا مثبت علامه ګورئ، اوس که چېرته زه اډ ټو کارټ باندې کلیک وکړم، یعنې ډایرکټ ځي زما هغه ته اخیستنو ځای ته او ما ته راوړل کېږي. خو که چېرته زه وغواړم همدې محصول نه 2 دانې واخلم، ځکه زه نه محصول خلک 2 دانې اخلي، زه باید په دې مثبت باندې کلیک وکړم. زه 2 دانې که اخلم اتومات دلته قیمت راغله 181 دانه په 90 دی. که غواړم 3 دانې واخلم قیمت یې 200 کېږي، نو اتومات هر څه زیاتېږي. زه غواړم مثلا 3 دانې واخلم یا 1 دانه واپس یې منفي کوم، یا 2 دانې، مثلا 2 دانې اخلم. اډ ټو کارټ په دې باندې چې تاسو کلیک وکړ نو دا ځي ستاسو اخیستنو ځای ته. خو هلته زه ویو کارډ وایم چې دلته راشي، دلته مختلف اپشنونه راځي. دلته چې تاسو اډ ټو کارټ باندې کلیک وکړم تاسو ته یو بل اپشن راځي د اپډیټ په نامه. کولی شئ وروسته هم اضافه یا کم کړئ، کمول یې البته نه شئ، زیاتوی یې غواړئ. مثلا اپډیټ کارټ باندې کلیک چې وکړئ تاسو کولی شئ دا اپډیټ کړئ، نور سامان کوم ور اضافه کړئ. دلته بل هغه لرو مونږ چې اخرین اپشن دی کنفرم ډیلیوري ډیټیلز. په دې باندې چې مونږ کلیک وکړو مکمل زموږ معلومات مکمل کېږي چې څنګه دا اخیستلی شو. په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته وایي چې څه خلي دا شی غواړئ. زه ورته یم ټیک اوی، یعنې لاس په لاس یې غواړم. صحیح ده چې کله مونږ دې باندې کلیک وکړو مونږ ته محصول راوړي او لاس په لاس یې راکوي. هغه که هر چېرته وو انټر پرومو کوډ دی چې هغه که چېرته تخفیف اعلان کړی له دې څخه ګټه اخیستلی شئ او ځینې نور. پلیس آرډر باندې کلیک کوم، بیا ما ته وایي چې تاسو پیسې څنګه ورکوئ، پی والټ په والټ یې ورکوئ که کیش آن ډیلیوري. دا په دې مطلب چې کیش چې مونږ مثلا نفر چې راشي لاس په لاس یې ورکوم. په دې مثلا کیدای شي حسابې یا نورو طریقو باندې ورکوئ. زه ورته بیا کلیک کوم په دې هغه باندې پلیس آرډر. زه ورته یم کیش آن ډیلیوري، ځکه چې کله ډیلیوري والا ما ته راغی زه غواړم لاس په لاس یې ورکړم، حسابې او نورو کارډونو باندې نه ورکوم. که چېرته حسابې او دا نور لرئ کولی شئ دا ووهئ او دلته حسابې یا نورې پیسې ورته ورولېږئ. سلیکټ باندې کلیک کوم، پلیس آرډر لوډینګ کوي. پاسه نوټیفیکیشن راغی، بله زما خپل محصول واخیستل شو. دلته ما ته وویل چې تاسو آرډر موږ سره هغه شو او دوی به موږ ته لږ وروسته جواب راکوي او مرحلې یې کولی شئ دلته باک ټو هوم زه وهم دلته کولی شئ مرحلې بیا وګورئ چې دا وګورئ your order is pending. وایي تاسو آرډر چې دی منتظره حالت کې دی او دلته تاسو ته 4 اپشن هم راغلي چې یو شین دی، اول دوی باید اکسپټ کړي، بیا وروسته ووایي چې موږ یې راوړو، دا د اکسپټ هم شو. نو وروسته دا آرډر ما ته راوړل کېږي چې کله کور ته راورسېدم ما پیسې ورکړې دا ټول شنه کېږي، زه یې باید تایید کړم. داسې کولی شو له ابابل څخه خریداري وکړو. البته یو څه ناویلي پاتې شو چې هغه د ابابل اپلیکیشن د ژبې اړول و، ځکه چې باید ځینې دوستان شاید په انګلیش پوه نه شي، پښتو ژبې یا دري ژبې وي، هغوی کولی شي په منیو باندې کلیک وکړي او دلته راشي په دې لنګویج باندې اول دریم اپشن باندې کلیک وکړي او دلته خپله ژبه انتخابولی شي. ژبه مو چې انتخاب کړه انګلیسي لري، پښتو لري، عربي لري، دري لري. ژبه مو چې واړوله ټول مرحلې تاسو ته په هماغه ژبه راځي. مثلا پښتو زه انتخابوم، هر څه وګورئ په پښتو واوښتل، پروفایل، زما ادرس، ژبه، کوپن او همداسې نور. دا ټول اپشنونه
په دویم جلسې کې به تاسو ګورو. د اوس لپاره خدا